وایي د دغو شهیدانو مور و پلار دې نه ځوروي. زما څه 3 بچیان بې سترګو تللي دي، بې سرو تللي دي، یوه نه سر وړی دی نه سترګې وړي دي د دې دنیا څخه. د دوی وینې ما ته په تبخۍ ولاړې وي. زړونه مو 3 ځایه داسې کوږل ولاړ دي. اوس هم زه امارت ته دعاوې کوم، امارت بې دعاو نه دی پرېښی. مګر دوی هم اوس هم بې وفایي کوي، وفا نه کوي. 4 زوی مې اوس ولاړ دی ولاکې یا کشری دی. اوس ما د سختې مجبورۍ ودراوه. هغه ولاکه یا څوک پر سپي بولي یا ولاکه څوک پر سړي بولي. مشران له همدا پسخان په وایي ته راسه کابل ته، کشر دی وایي ته راسه کابل ته، زه تا ته موټر درکوم. چې ورسې پسخان په ووایي بېرته یې راواستوي، کور ته یې راستوي. په 10 لکه مې کوزده ورته کړې ده، 10 افغانۍ مې ولاکه ورکړي. ښځه یې د بل پر کور ناسته ده. نن هم چې د دغه جهاد سلسله نه وي، دغه مولیان ونه وایي چې دغه جهاد دی، زما زوی شپه ولاکه پکښې تېره کړي. زه دې چارواکو ډېره ځورولې یم، دې چارواکو ډېره زیره کړې یم. په خپل کور کې 10 واره چاپې راباندې ولي دي. په خپل کور کې 10 واره زه بې ستره کړې یم. پوړنه یې راته غورځولی دی، حملې مې ورسره ولي دي. دغه سپین ږیری سړی یې ویشتی. راسئ پوښتنه وکئ که دغه زما یوه خبره غلطه وه چې تاسې ما ولئ، زه در سره د سرای د باندې دروځم، ولاکه زه تاسې سرای ته راوله غواړم. او زما د خدای سره وعده دغسې کړې وه، فی سبیل الله جهاد ما کاوه. ما به د خپل بچي ته وویل، دغه اخري 3م چیچی مې و، ما به زویه ما ته د فدایي صدرې وتړه. امریکایان راغلي په کورو په سیاسرو کې رالوېږي. ده به راته ویل ولمور چې موږ یو ته حاجت نسته. دغه ارمان مې په زړه کې پاته شو چې نه مې فدایي حمله وکړه، نه په خدای ما ته د شهادت مرګ راکوي. د هر یوه څه زما د بچیانو څه امریکایان بیرېدل. د یوه نوم عبدالحد کامیاب دی چې د ناوې مسلو کار یې کوي. د یوه نوم نیز محمد کامیاب دی چې په روش کال لیوا ته طالبان راورسېدل د لښکرګاه. د ده سر په غوټو کې پرې سو، ما ته یې بې سره راوی کور ته. نازک چیچیانې را پاته سوه، د 3 کالو واده یې